مس، مسز، مس، میسټر، میکس. موږ به نن خبره کوو د دې ټولو مخففو په اړه باندې چې دا د کوم څه لپاره کاریږي. مس، ام آی ډبل اس، مس د هغه ښځو لپاره کاریږي چې واده یې نه وي کړی. فار ایگزامپل مس لیلا، اغلې لیلا. دویم نمبر مسز، ام آر اس، مسز دا د هغه ښځو لپاره کاریږي چې واده یې کړی وي، خو معمولا د خاوند د کورنۍ نوم ورسره کاریږي. لکه یوه ښځه ده، د هغې د خاوند نوم دی خان، یا یې تخلص خان دی د دې ټولې کورنۍ. نو کله چې ته د ښځه یادوي دی به د خاوند د کورنۍ نوم به ورسره یادوي، لکه مسز خان، اغلې خان. مس، ام اس، مس، خو دا مس دا اخیره کې اس چې دی دا د زی په رقم تلفظ کوي، یعنی زیډ په رقم. مس دا د هغه ښځو دپاره کاریږي چې واده یې کړی وي یا یې نه وي کړی، یعنی فرق نه کوي که واده شوي وي یا واده شوي نه وي. مس. میسټر، ام آر، میسټر دا د سړو لپاره کاریږي که واده یې کړی وي او که نه وي کړی. میسټر دا ام ای اس ټي ای آر دا ماسټر نه دی، تلفظ یې میسټر دی. میکس، میکس د هغه چا لپاره کاریږي چې نه غواړي جنسیت یې څرګند شي، یعنی نه غواړي چې وښایي دا اوس ښځه ده او که سړی. میکس. په بل نمبر کې موږ سره دی ډي آر، دا د ډاکټر دپاره کاریږي. ډي آر ډاکټر، که ډاکټر سړی وي او که ښځه فرق نه کوي. ډي آر ډاکټر. فار ایگزامپل ډاکټر علي، ډاکټر لیلا، یعنی موږ یې د ښځه او سړي دواړو لپاره کارولی شو. بل موږ سره دی پی آر او اف، کوم چې مطلب دی پروفیسر. پروفیسر د کالج استاد ته وایي، یعنی هغه شخص چې هغه ماسټري ولري، دکتورا اخیستې وي. پروفیسر د پوهنتون یا د کالج استاد. اوس پوښتنه دا ده چې په میسز کې دا آر څه کوي؟ دا خو نه پروناونس کیږي. خبره داسې ده چې دا ډیر پخوانی نوم دی. دا اول و میسټریس، میسټریس، بیا خلکو د دې نه مخفف راواغسته ام آر اس یې کو دا میسز چې آر پکې نه تلفظ کیږي. خو دا میسټریس دی اوس داسې میسز ته اړولی چې ام آی ډبل اس ای اس دی. میسز ام آی ډبل اس ای اس، خو دا په اصلا کې میسټریس دی، کم چې هغه ښځې ته وایي چې واده یې کړی وي. میسټریس، خو خلکو بدل کو میسز ته او مخفف یې چې دی ام آر اس، میسز. نو وروسته له هغې نه بیا لیکوالانو هم دا ام آر اس وکاروو، یعنی میسټریس دی بیخي له منځه ویوړو. په اوس وخت کې چې دی دا میسز دی، ام آی ډبل اس ای اس، ام آر اس یې مخفف دی، خو دا آر چې پکې اوس دی دا د هماغې پخواني نوم نه پکې پاتې دی، میسټریس نه پکې پاتې دی. نو تاسو به دا میسټریس نه وایي، دا به اوس میسز وایي، ځکه موږ ټول پوهیږو چې یوه ژبه چې ده هغه وخت په وخت باندې تغییر کوي، یعنی نوي نوي الفاظ کلمې په هغې کې راځي. بل نمبر کې چې دی میسټر دی، ام ای اس ټي ای آر، دا به ماسټر نه وایي، کوم چې موږ د سړو لپاره کاروو. میسټر ام آر چې مخفف دی، دا د کور مشر ته وایي، یعنی که مشر کس چې که نه هغې ته میسټر وایي. خو په اوسني وخت کې دا د ځوانانو لپاره هم کاریږي، که هلک وي که بوډا سړی وي، یعنی چې سړی وي، که واده یې کړی وي او که نه وي کړی، هغې دپاره اوس دا کاریږي میسټر. میسټر یعنی ام آی اس ټي ای آر، تاسو بیا داسې پروناونس کوئ میسټر. ماسټر به نه وایي. ګوره اصلا که موږ کلمې ته وګورو ماسټر راځي ام ای اس ټي ای آر، خو دا میسټر دی، ام آی اس ټي ای آر دی دا.
میسټر